السلام علیکم ملګرو، زه یم ان ای او تاسو ګورئ ټکنالوژي پاڼه. ملګرو نن به موږ له تاسو سره د فیسبوک په باره کې یو څه معلومات شیر کړو چې د فیسبوک آی ډي چې کومه ده دا څنګه جوړېږي، او هلته بیا کور فوټو څنګه اپلوډ کېږي او پروفایل پکچر څنګه اپلوډ کېږي. نو دا به ټول معلومات تاسو سره به موږ نن شیر کوو. نو ملګرو تاسو به اوله وار ستاسو په موبایل کې د هر یو په موبایل کې د فیسبوک خپل ایپ وي. نو تاسو به ایپ اوپن کاسئ. د هغه بعد تاسو ته به دارنګه سکرین ملاو شي. د دې بعد ښکته ښکته چې کوم لیکلي دي په زرغونه پټه کې په سپین خطي کریټ نیو فیسبوک اکاونټ پر ده به تاسو کلیک ووهئ. د هغه بعد بیا دوی وایي چې تاسو په فیسبوک کې جوین کېدای شئ. بیا چې کوم په شنه پټه کې په سپین خط کې چې کوم دغه دی هغه باندې به تاسو کلیک ووهئ. د دې بعد تاسو ته وایي چې واتس یور نیم، مطلب به تاسو د فیسبوک اکاونټ چې کوم جوړواسئ د هغه نوم به څه نوم وي. نو هر یو خپل نوم ورکاسئ، نه که فیک نوم ورکواسئ، خپل نوم ورکاسئ چې تاسو په کوم نوم باندې آی ډي جوړواسئ. نو زه فلحال نوم ورکومه. که ستاسو نوم دوه ځایه وي، مطلب نور کاکړ یا احمد خان دغه رنګه نور داسې نوماني، نو ستاسو کوم اول نوم اوله حصه چې کومه ده هغه به تاسو په فرست نیم کې ولیکاسئ، په اوله حصه کې به ولیکاسئ، او دویمه حصه چې کومه ده خان، کاکړ، احمد یا نور داسې علي، ولي کوم دي هغه به تاسو په دویم خانه کې ولیکاسئ. نو زه ما اوله وویل نور، او په دویم کې زه یم لیکمه. او د دې بعد به تاسو ښکته چې کومه په شنه پټه کې خط لیکل شوی دی نیکسټ پر ده به تاسو کلیک ووهئ. هغه بعد تاسو ته وایي چې واټس یور ډیټ اف برث، مطلب تاسو په کومه ورځ پیدا شوي یاست. صحیح، خپل صحیح ډیټ اف برث وښواسئ. شاید بیا د دې بعد به مسله راځي، خو مسله نه راځي، خو بیا هم تاسو خپل ډیټ وښوئ. تاسې ریل هم وښوئ، تاسې فیک هم وښوئ، تاسو خپله مرضي ده. خو زه دا درته وایم چې تاسو خپل ریل چې کوم ډیټ اف برث دی هغه ور وښواسئ. زما دا سال دی اول سر کې، اول سال دی، تاسو اول سال سلیکټ کاسئ. د هغه بعد بیا منت دی، میاشت ده، میاشت سلیکټ کاسئ. د هغه بعد چې کوم دی تاریخ، تاسو تاریخ بیا سلیکټ کاسئ. د هغه بعد پرته لیکلي دي په شنه لیکه کې نیکسټ باندې به تاسو کلیک ووهئ. د هغه بعد بیا تاسو وایي چې تاسو کوم جنډر دی، مطلب تاسو ښځه یاستئ، نر یاستئ، یا بل داسې دغه یاست جنډر یاستئ. نو که تاسو ښځه یاستئ بیا په اول اپشن باندې کلیک ووهئ چې کوم فیمیل یې لیکلی دی. که تاسو نر یاستئ نو بیا پر میل باندې کلیک ووهئ. نو ځکه دا ټایم زه میل یم، نو زه به پر میل کلیک کوم. مابینځ کوم اپشن دی په ده باندې کلیک کوم. د هغه بعد ښکته دی چې کوم دی نیکسټ باندې تاسو کلیک ووهئ. اچھا، د هغه بعد تاسو ته به دا رنګه سکرین میلاو شي، په هغه کې به تاسو ته لیکلي دي انټر یور موبایل نمبر. په دې کې تاسو خپل نمبر دی هغه به تاسو درته ولیکاسئ، د بل نمبر به تاسو نه ورکواسئ، ځکه بیا بعد کې مسله جوړېږي. بیا فیسبوک کوم نوټیفیکیشن درکوي، کوم معلومات درکوي، هغه به هغه سړي لګي چې کوم سړي نمبر ته د کوم سړي نمبر ته دلته اچولی دي. نو تاسو خپل نمبر ولیکئ، زه به خپل نمبر واچوم، تاسو خپل نمبر واچوئ. د هغه نمبر مو واچول، بیا د هغه لاندې چې کوم نیکسټ دی پر ده به کلیک ووهئ. د هغه بعد لیکلي دي پاسورډ هغه شی دی چې کوم ټایم تاسو فیسبوک خلاصواسئ، کله چې تاسو اکاونټ جوړ شي بیا چې فیسبوک باندې خلاصوئ، چې کله چې بیرته خلاصوئ نو بیا په دغه پاسورډ باندې ته خلاصوئ. د دغه پاسورډ بل څوک بیا نشي خلاصوئ، یو بیا ته مه اچوئ، ځکه دا پاسورډ به ستا خپله ځای بل به ته نه ورښایي. نو دغه لپاره تاسو خپل پاسورډ اچوئ، خپل نوم اچوئ تاسې، یا بل داسې نور هر لفظ اچوئ تاسې، مطلب چې وي ښه زورور لفظونه چې بل بیا نه یې زده. نو زه به خپل کوډ واچوم. هغه بعد چې کوم دی هغه باندې هغه بعد چې کوم ښکته لیکلي دي په شنه پټه کې نیکسټ پر ده به تاسو کلیک ووهئ. او که چیرې ستاسو ایمیل وي، که تاسو ایمیل نو تاسو په ایمیل هم کلیک ووهئ. ایمیل مه کوئ چې کوم ایمیل نه وي نو تاسو بیا ښکته چې کوم دی سکیپ چې کوم دی په دغه بټن باندې تاسو کلیک ووهئ. نو بیا یې فینش ساین اپ، مطلب ستا اکاونټ جوړ شوي، او بیا چې مابین چې کوم دی ساین اپ چې کوم دی په ده به تاسو کلیک ووهئ. نو لږ انتظار وکړئ، ځکه پروسیسینګ روان دی چې ستا آی ډي جوړوي نه. نو دا دی لایک یې راکړو، مطلب دا دی ستاسو فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شوي، فیسبوک آی ډي چې کومه ده هغه جوړه شوه. اچھا ملګرو، دا د فیسبوک آی ډي چې کومه ده هغه زموږ جوړه شوله. نو دا ټایم یو فرینډ نشته، یو دغه نشته چې تاسو ته لاندې بیا نور شیان میلاو شي. مخکې په بل ویډیو کې موږ تاسو ته د فیسبوک کور فوټو، پروفایل فوټو
او هغه څنګه اپلوډ کړئ او فرند څنګه جوړ کړئ، فرند ریکویسټ څنګه قبول کړئ. نو دا څنګه نور معلومات موږ تاسو شیر کوو. نو که تاسو نوي یاستئ تاسو زموږ چینل څخه مې سبسکرایب کړئ، بس سور بټن هغه باندې کلیک وکړئ او هغه څنګه بیل آیکن هغه باندې کلیک وکړئ. او که تاسو غواړئ تاسو دا ویډیو تاسو یاران دوستانو وګوري، نو تاسو موږ ویډیو شیر کوئ او لایک کوئ. ډېر مهرباني.